یسألونک دوی تپوس که استانه ای محبوب صلی الله علیه وسلم عن الاهلة پبارا د نوی میاشتو کې. قل او فرمایا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هي مواقیت للناس، دا د وخت علامتونه دي د پاره د خلکو، والحج او د پاره د حج، وليس البر او دا نیکی نه ده بان تأتوا البيوت چې راځي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د دینه، ولكن البر لیکن نیکی من هغه څوک اتقا چې تقوا اختیار کی، واتوا البيوت من ابوابها او راځي خپل کورونو ته من ابوابها د دې په دروازو باندې، د دې د دروازو نه یعنی د په دروازو باندې، واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نه، لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. یسألونک دوی تپوس کې استانا عن الاهلة په بارا د هلال کې. هلال د نریس پوګمه ته ویل کیږي او جمع راځي الاهله د ډومبه میاشتې چې کومه سپوږمۍ ښکار. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه خلکو تپوس کو چې دا سپوږمۍ دا ولې غټیږي وړکیږي، دا ولې اول نریوي بیا غټه شي بیا پوره شي بیا کم شي بیا ختم شي بیا نری روخیږي. نو خلکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس کو، الله تبارک وتعالى وحی نازله کړه چې دا د وخت علامتونه دي، یعنی دا میاشتې اسلامی چې څومره تهوارونه دي، اخترونه دي، روجي دي او حج دي یا لوی اختر دی وړوکی اختر دی، نو دا ټول د سپوږمۍ سره تعلق ساتي. یاد ساتي دي چې بعضی وخت خلک وي چې په 31 دسمبر باندې کنه چې نیا سال مبارک هو، نو بعضی خلک ورته لیکلي وي چې हमारा साल محرم से شروع होता है. نو دا کلونه اسلامی او غیر اسلامی نه وي، ځکه چې دا ورځ شپې چې تیریږي نو لتعلموا عدد السنين والحساب، الله فرمایي چې تاسو ته د کلونو او د حساب د علم وشي. نو د سپوږمۍ چې کوم وختونه دي د دې خطل کوزیدل او راختل دي کې د الله تبارک وتعالى حکمتونه دي. نو د دین چې کوم اکثر معاملات دي د هغه د سپوږمۍ سره تعلق ساتي. خدا څنګه ده چې د نور سره، یعنی یو چې کوم کلندر دی هجری کلندر نو دا قمری دی، دا د سپوږمۍ سره تعلق ساتي. یو د جنوري فروری چې کوم میاشتې مونږ حسابو دا شمسی دی، دا د نور سره تعلق ساتي. اسلامی او غیر اسلامی به نشته. د قمر په لحاظ سره چې کوم سيزونه دي، کوم میاشتې دي، لکه رمضان دی نو د ځل رمضان په مارچ کې، دا غینه مخکې ځل 2-3 کال مخکې اپریل کې، او دا غینه 2-3 کال مخکې په مئی کې، او دا جون کې. نو دې کې الله تبارک وتعالى حکمتونه خو دي چې هر موسم کې انسان د رجوع سره عادت شي، د لوګي او د تند احساس هغه ته وشي په لندو ورځو کې، په وګړو ورځو کې. دا ټول ترتیب د الله تبارک وتعالى په دې وجه باندې دا سیستم دا سه جوړ کړی دی. او د نور سره زمونږ ډېر عبادت تړلې دي، د سحری مونږ د نور سره د ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن، یعنی د سپوږمۍ سره چې کوم سیستم دی دا میاش په میاش دی، او د نور سره چې کوم اسلامی سیستم دی هغه روزانه دی. لکه مونږ وایو چې نور روخته نو مونږ ټیم ختم شو، د نور زوال شروع شو د نیمه نه چې داسې بالکل برابر شي او بیا د قبله طرف ته روان شي نو د ماسپخین وخت شروع شو، چې بیا کله د دې سور ډبل شي نو د مازیګر وخت شروع شو، چې کله نور پریوزي د مازیګر وخت ختم شو د ماخام وخت شروع شو، کله چې شپه راوخیږي شفق راوخیږي د ماسخوتن وخت شروع شو. نو ډیر سيزونه داسې دي چې دا په عبادتو کې د نور سره تعلق ساتي، ډیر سيزونه داسې دي چې په عبادتو کې د سپوږمۍ سره تعلق ساتي. څه سيزونه الله تبارک وتعالى متعلق کړي دي د قمر سره، سی ور متعلق کړي دي د شمس سره. نو کالو یا رز شپې دا اسلامی غیر اسلامی هو کده یو يهوديانو د کافرانو مشابهت دی، یو سیس د وجه ناراضي د هغه مشابهت د وجه ناراضي سیس نه من کېدل دا لازم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلق ته پوس کوي د سپوږمۍ په باره کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي وته وای چې دا د وخت علامتونه دي، د مواقیت دي، د وخت علامتونه دي، د وخت د پیژندلو د پاره د خلکو او د حج د پاره، یعنی د حج په ذوالحجه میاشت کې به صاحب استطاعت باندې حج فرض دی، په ذوالقعده کې به دې طرف ته سفر کېدو، نو دا چې دینو دا د دې هغه میاشت دي. بیا الله فرمایي چې دا نیکی نه ده چې تاسو کور ته د شاغ اړه راشه، بلکې کور ته په دروازه باندې راځي. نیکی دا ده چې څوک د الله نه ویریږي. ابتدا د اسلام نه مخکې د دین اسلام د شروع کېدو نه مخکې به کله کله د خلک د کافران بمتلو د بیت الله شریف حج به کو، نو دی به احرام وتړو، نو چې کله به احرام وتړو بیا به کور کې سکار پیښ شو، نو بیا په دروازه باندې نه تلل چې په دې دروازه هم یو ځلوتی نو یا به چې دینو چې ته د بلې غاړي وړه دروازه به پاغي باندې به کور ته راتلل، یا به د شا غاړي په درمپای باندې یا په بل څه طریقې باندې به کور ته راتلل، په دروازه باندې باندې راتلل چې نه مونږ خو یو ځل کور نه په احرام کې وتی
نو الله تبارک وتعالى دغه خبره رد وکړه، فرمایي چې وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، کور ته د شاغاړي په دیوال باندې راتلل دا څه کمال نه دی، بلکې کمال دا دی ولکن البر من اتقى، دا نیکی نه ده بلکې نیکی دا ده چې څوک د تقوا اختیار کړي. الله فرمایي کورونو ته د خپل دروازو باندې راځي، په دې باندې په احرام باندې سفر نه پریوزي او د الله تبارک وتعالى نه ویل. يسألونك دوی تپوس کوي ستانه عن الاهله په بارا د نوې میاشتو کې، قل ورته فرمای ای محبوب صلی الله علیه وسلم هيا د غمیاشتې مواقیت علامتونه د وختي زینه د وختي للناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج، وليس البر او د نیکی نه ده بان تاتوا البيوت چې تاسو داخليږئ کورونو ته، تاسو راځي کورونو ته من ظهورها د دې د شا طرفنا، ولكن البر لیکن نیکی من هغه څوک اتقا چې تقوا اختیار کی، وقت البيوت او راځي کورونو ته من ابوابها د دې په دروازو باندې، واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا او جهاد کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کی الذين د هغه کسانو سره یقاتلونکم چې جهاد جګړه کوي د تاسو سره، ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مکوي، ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب المعتدين محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. فدې کې د جهاد حکم الله تبارک وتعالى کوي چې تاسو کله د الله تبارک وتعالى په لار کې نو تاسو سره چې څوک جګړه کوي تاسو مو سره جګړه وکړي، هر چا سره جګړه مکوئ. وقاتلوا فی سبیل الله، په دې کې د دې خبرې چې کم کسانو باندې ظلم کیږي لا پوره د جهاد خبره نه ده چې کم ځکه په مسلمانانو باندې ظلم کیږي. وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم، یعنی یو ځکه یو قافله روانه ده او څوک غي سره جګړه کوي نو مسلمانانو ته حکم دي چې تاسو جګړه وکړي، او که غي جګړه نه کوي یا اغي سره جګړه ختم شو نو بیا د اغي نه پس تاسو نور زیاتې په اغي باندې مکه. زیاتی مطلب دا دی چې د اغه ځای کم د میوه اونې دی بوټي دی دا مخربوي، کم ساروی په لار کې د تمیلو شي هغه مزایا کوي، نو د حد نه تجاوز دا مکوي، ځکه چې الله تبارک وتعالى ان الله لا يحب المعتدين، الله تبارک وتعالى محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. وقاتلوا او جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې الذين د هغه کسانو سره یقاتلونکم چې دوی جنگي کی تاسو سره، ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مکوي، ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب المعتدين محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. وقتلوهم او قتل کوي دوی لره حيث ثقفتموهم په کوم ځای کې چې تاسو دوی مومئ، واخرجوهم او اباسي دوی من حيث اخرجوكم د کوم ځای نه چې تاسو د کوم ځای نه چې دوی اباسلې وي کوم تاسو، والفتنه او فتنه اشد دا ډیر زیاته سخته ده من القتل د قتلنا، ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوي د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې، حتی یقاتلوکم فيه ترسو پوری چې دوی جګړو کی دوی قتالو کی د تاسو سره فيه په دغه ځای کې، فإن قاتلوکم پس کچری دوی قتل کوي تاسو، فقتلوهم نو تاسو قتل کوي دوی، كذلك جزاء الكافرين هم دارنګي بدله د کافرانو. الله تبارک وتعالى د جنگ په حالاتو کې فرمایي چې کافرانو ته په کوم ځای کې ملاويږي، دا د جنگ خبره چې کله جنگ شروع شي په عام حالاتو کې د یو د چا سره معاهده وي د هغه د جهاد د لپاره خپل اصول دي، په هغه اصول باندې به جهاد کیږي. یعنی یو ځای کې خلک دي هغه د لپاره دا حکم دی چې الته بلاړ شي هغه له د اسلام دعوت ورکړي، که اسلام قبول کو خو ټیک ده، که اسلام قبول نه کو نو بیا به هغه خپل تابع کې هغه به مسلمانانو له ټیکس ورکړي، مسلمانانو لپاره چې کم ټیکس ورکړي هغه ته جزیه ویل کیږي، او دغه جزیه د دغه د دې د جان او د مال او د ابرو او د عزت د حفاظت لپاره د مسلمانانو حکومت ته ملاويږي. دی په خپل معاملاتو کې په خپل عبادتو کې دي ته اجازه وي او دی په هغه باندې خپل یو ټیکس مسلمانانو له ورکړي او مسلمانانو ته به تسلیم وي، او که جګړه کوي یا رواني کوي یا فساد کوي یا ورسره د جهاد حکم. او چې کله جنگ شروع شي نو الله فرمایي په کوم ځای کې چې دي تاسو مومنو قتل کوي، ځکه چې تاسو د کوم ځای نه وباسلې ویل مکه مکرمه نه تاسو هم د دینه وباسه، د حدیبیه نه پس چې مسلمانان د کعبه زیارت له بدل نو دي سره به دا حال شي چې دا خبره و چې موږ په حالت د احرام کیو او اصل ندی په موږ باندې حمله وکړي نو بیا بسکو. الله فرمایي چې په کوم ځای کې دی مومه نو قتل کوي، او د کوم ځای نه چې تاسو وباسلې وي د هغه ځای نه وباسه، ځکه چې یو قتل دی، یو فتنه ده د کفر فتنه ده،
نو دا فتنه دا ډیره سخته ده د قتل نه. او الله فرمایي چې تاسو د مسجد حرام په خوا کې دي سره جګړه مه کوئ د خپل طرف نه، او که دوی جګړه شروع کړه نو بس بیا تاسو هم دوی قتل کوي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، که دوی تاسو وجلو کوشش کوي نو تاسو هم دوی وجنئ. وقتلوهم او قتل کوي دوی لرا حيث ثقفتموهم، په کوم ځای کې چې تاسو بیا مومئ دوی لرا. او اخرجوهم او اباسه دوی من حيث اخرجوكم، د کوم ځای نه چې دوی اباسلې وي تاسو. والفتنه او فتنه اشد من القتل، دا زیاده سخت ده د قتلنا. ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوئ دوی سره عند المسجد الحرام، په خوا د مسجد حرام کې، حتی یقاتلوکم فیه، ترسو پوری چې دوی قتالو کی جګړو کی د تاسو سره فیه پدې کې. فإن قاتلوکم، پس کچری دوی قتل کول غواړي تاسو، فقتلوهم، نو وجنئ تاسو دوی لره. کذالک جزاء الکافرین، هم دا بدله د کافرانو. او که من شو نو بس تاسو ته من شي. فإن انتهوا، پس کچری دوی من شو، فإن الله غفور رحیم، پس بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم او جهاد کوي د دوی سره، حتی لا تكون فتنه، تر دې پوري چې پاتې نشي فتنه. ويكون الدين او شي دین لله د الله تبارک وتعالى د پاره. فإن انتهوا، پس کچری دوی من شو، فلا عدوان، نو پس نشته دی زیاته، نشته دی سختی، الا علی الظالمین، مگر په ظالمانو باندې. مخکې آیتونو کې د جهاد د کول حکم راغی، بیا الله فرمایي که دی من شو نو بس بیا ورته سموای الله تبارک وتعالى بخون کې مهربان دی. او دا جهاد او قتل ور سره ترغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې دا فتنه د دې جګړې د ختم شي ویني. یعنی مسلمانان حج لته دي یا یو بل مکړه او دی له غونته جنگ کو بیا روان شو، نو بیا ور پسې دیولېږي، نو تر هغه وخت پورې به جنگ کوي سو پورې چې فتنه مکمل ختم شي ویني. چې فتنه مکمل ختم شي نو بس د اغه نه پس چې نو بیا نور کم کسان ظلم کوي نو اغه سره جهاد شته، چې کم نه کوي نو بس په اغه باندې بیا زیاتې نشته. فإن انتهوا، پس کچری دوی من شو، فإن الله غفور رحیم، نو پس بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی. وقاتلوهم او جګړه کوي د دوی سره، حتی لا تكون فتنه، تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه. ويكون الدين او شي دین لله د الله د پاره. فإن انتهوا، پس کچری دوی من شو، فلا عدوان، نو نشته دی زیاتې یا نشته دی سختی، الا علی الظالمین، مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام، میاشت د عزت، بالشهر الحرام، په بدل د میاشت د عزت کې ده. والحرمات او عزتنا یا حرمتنا د میاشتو، قصاص په برابرۍ سره دي. فمن اعتدى علیکم، پس څوک زیاتیو کی پتا سو باندې، فاعتدوا علیه، نو تاسو زیاتیو کې په هغه باندې. بمثل ما اعتدى علیکم، په مثل د هغه زیاتی، بمثل ما، په مثل د هغه زیاتی، اعتدى علیکم چې زیاتی کړه دې پتا سو باندې. واتقوا الله، او یریګه د الله تبارک وتعالى نه. واعلموا او بوه شي ان الله مع المتقين، چې بشک الله تبارک وتعالى د متقیانو سره دی. الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت والا میاش په بدل د میاشت د حرمت کې ده. سلور میاشت دي ته چې دینو د حرمت میاشت ویل کیږي. یو په هغه کې رجب دی، او بیا ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا درې میاشتې یو بل پسې دي. یعنی محرم نو بیا محرم پسې خو سفر و غیره دا راځي، خو د دینه مخکې چې کومې دوه میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. دا د عزت میاشتې په دی وجه دي چې د ذوالقعده کې به خلک سفرونه به کول حج لبراتل، په ذوالحجه کې به حج کو، او په ذوالحجه میاشت کې، په محرم میاشت کې د دوه یو نیمه میاشت کې یا دوه میاشتو کې به خلک واپس خپل کورونو ته تلل. او یو پکې چې دینو د رجب میاشت په دې میاشتو کې به کافرانو هم جنگ نه کوي، مسلمانانو تم دا حکم چې تاسو جنگ مکوئ. خو کله کافرانو داسې چلو کو چې اغي د خپل دستورم پرې خو د مسلمانانو په مخالفت کې، او د عزت والا په میاشت کې بهم د دې سره، یعنی په کوم میاشتو کې چې کافرانو بم د یو بل سره جنگ نه کو، په اغي کې دې د مسلمانانو سره جنگ شروع کو. نو الله تبارک وتعالى وتدا حکم کو چې میاشت د عزت او د بدل د میاشت د عزت کې دي، او د حرمت او عزت د په بدل کې دي، په برابرۍ کې دي. نو کدی په تاسو باندې زیاتیو کو، دی په تاسو حمله وکړه، تاسو په حمله وکړه. خو دومره حمله پیو کې چې سونه زیاتی دی کړي، هم دومره زیاتی وسره وکړي. یعنی تاسو مسلمانانو ته دا مطلب دی چې تاسو هم زیاتی وکړي، د دې د زیاتی جواب ورکړي. چې دې سونه زیاتی وکړه، تاسو هم دونه زیاتی وکړي. دا مطلب نه دی چې ګنې دی په تاسو باندې د عزت میاشي حمله وکړه، بل ځل په تاسو حمله وکړي. نه، د دې دا مطلب دی تاسو خپل دفاع وکړي، او د دې د غزياتی جواب دی ورکړي. هم دومره جواب ورکړي څومره چې دی کوشش کړي. زیات د حد نه زیات ورپسې متی روزه، ځکه چې د مسلمانانو مقصد په دغه وخت کې jihad نه، بلکې هغه حج.
نو کدی د حج په دوران کې په دغه حرمت میاشتو کې جګړه کوي نو تاسو هم د دې سره جګړه وکړي او دومره زیاتی وکړي څومره چې دي زیاتی کوي یعنی دې د زیاتی جواب ولا ورکړي. الشهر الحرام میاشت د عزت به شهر الحرام په بدل د میاشت د عزت کړي والحرمات او حرمتونه د دې میاشتو د حرمتونه قصاص د په برابرۍ سره دي. فمن پس هغه څوک اعتدا علیکم چې زیاتی او که پتا سو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو زیاتی او که په هغه باندې بمثل ما اعتدا بمثل ما په مثل د هغه زیاتی اعتدا علیکم چې زیاتی کړي دی پتا سو باندې واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نه واعلموا او په شی ان الله مع المتقین چې بشکا الله تبارک وتعالى د متقیانو سره دی. وانفقوا د جهاد بدنی نه بس د جهاد مالی حکم کیږي. وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله تبارک وتعالى کې ولا تلقوا بأيديكم او مغرزوي په خپل لاس ولا تلقوا او مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم په خپل لاسونو باندې ال التهلكه هلاکت ته تباہی ته واحسنوا او نیکی کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله تبارک وتعالى محبت کوي د احسان کوونکو سره. وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي خرج کوي د الله په لار کې. چې بعضی کسانو ته دا وایي چې د الله په لار کې خرج کوي نو هغه ته په جواب کې مونږ لزان خرج کوو. وانفقوا ينفقون مما رزقناهم دغه چې الله د رزق درکړي دی په هغه کې خرج کوي. که الله د 100 روپے درکړي دي په دې کې 1 روپے صدقه وکړي. که الله د 100 روپے درکړي دي په دې کې 50 روپے صدقه وکړي. که الله د 1 لک روپے راوسته په دې کې 15000 روپے صدقه وکړي. دا مطلب نه چې ځان ولا خرج کړي. پوره صدقه دا په شریعت کې منع ده. صرف ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د خپل کور ټول سامان راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو چې خپل کور والو د پاره د سپری خېږي هغه وته وی ترکت حب الله ورسوله ما د الله او د الله د رسول مینا په کور کې پرې خو دي دا د کور ټول سامان راوړو او په دغه موقع باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل کور ټول سامان نیم کړو نیمه راوړو او وی چې زبرن دغه مقابله کړم او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دین هغه دغه کو ټول سامان ابو بکر صدیق صاحب وروړو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د همیشه د پارمان اغي بیا مقابله وکړه. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د شپې ناسته و نو داسې پر اسمان ته کتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو آیا داسیم په دنیا کې سوچتا چې د اغي د نیکه به د اسمان د ستور عمروي. عائشه بیبي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی او عائشه بیبي ډېر خوشاله شو چې څوک دی. عائشه بیبي چې غنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا دین تاسو کوي څوک دی نو ورته وی چې هغه د اسمان د ستور عمر چې چانه کې دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. عائشه بیبي خفه شو وته وی چې نه د استاد پلار نه کې د دینم ډیر سیوا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه کې د دینم سیوا دی. یو روایت کې دا راځي چې هغه په غار ثور کې کوم شپه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړې وي دا ټول نه کې د هغه یو شپه برابر نه دي. نو په هر حال دا خبره مې ده لپاره کوله چې دا خرج فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دا مما رزقناهم ده چې الله د صدر کړي دي دا واغې کې خرج کړي. د قران په مقابله کې د حدیث په مقابله کې و د مور او د پلار اقوال نه پیش کړي. ما یو کس ته وې مې چې فبما رحمت من الله لنت لهم ما ته نرمي کوا او مې ګوره مې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې پتا د الله لوی رحمت لنت لهم چې ته د صحابو د لپاره نرمي او سره د دین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري په لوی منصب دی الله وت فرمایي ولو كنت فظا غلیظ القلب کتسخص لواله او ترش طبيعت والوي لنفضوا من حولك ندی بټول بیا غیر چا بیر دستانه نو ناس نو ما ورته نرمي کوا نو ما ته وی چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمر غوښته چې هغه سختو نو ما ته په قرآن په بدل کې د خپل زړه اقوال نه وي چې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی الله عنه غوښته د دیو جن چې سختو مې ماته د قرآن ایت وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم او الله وی چې د الله ډېر لوی رحمت ته مې ماته د قرآن ایت خو چې سختیم پکار ده ته مسلمانانو سره د خپل مرګرو سره سختی پکار ده. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو سره او د منافقینو سره جهاد وکا او سختی په وکا او د مسلمانانو صفت بیان شوی د محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول والذین معه د سره چې کوم مرګری دي اشداء علی الكفار رحماء بینهم په کافرانو ډیر سختی په خپل منځ کې ډیر رحم دي لدین په خپل منځ کې رحم دي دا د انفاق فی سبیل الله یو علامت ته چې رحم دي لیو کې په لک سنه چې دی هغه چاته صدقه کې
نو دا خبره خو بګه سه زمنن را له قدرتي به کې تاسو جواب وشو چې د انفاق فی سبیل الله د پاره دا مما رزقناهم نه چې د الله تعالی په لار کې چې خرج کړي نو دا نه د ځان بچي الله تعالی سره درکړي دي په هغه کې لګه صدقه وکړه یو انسان دی او هغه یو شوم سړی وغه مړ کېده کنه نیچا وتوی وی اسم مړ کېږي نو وی مال او دولت د الله په لار کې سوار کنه هغه تی د الله په لار کې جان ته دی راه ور کېده نو د الله په لار کې خرج کوي او ځان هلاکت ته مو ورځوي ځان هلاکت ته مو ورځوي د دې آیت مطلب ظاهرا خدا دې چې کمزې کې مسلمان ته نقصان وی هلاکت وی هغه ته ځان نه ورځي خدا آیت په یو خاص موقع باندې نازل شوی دی او هغه دا چې کله مسلمانانو جهاد پرې خودو د مسلمانانو بعضی وخت دا خیال و چې مونږ ډېر علاقې فتح کړي او ډېر جنگونه وکړو اوس به مونږ لک صبر وکړو او مونږ بل خپل کاروبار ته خپل پټو ته باغونو ته فصلونو ته دې ته توجه ورکړو الله ورته د آیتونو نازل کړو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه تاسو په زور باندې خپل ځان هلاکت ته مو ورځوي چې تاسو جهاد پرې خو نو بس تاسو هلاکت طرف روان شو د خلک په تاسو راځي او حمله وکړي تاسو وګویا کې په خپل ځان هلاک کړي او انفقوا او خرج کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ولا تلقوا او تاسو مغرزوي ځانونه بأيديكم په خپل لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت ته تباہی ته واحسنوا او تاسو نیکی کوي ان الله بشک الله تبارک وتعالى يحب المحسنين محبت کی د احسان کوونکو سره واتم الحج او پورا کې حج والعمره او عمره لله د الله د رضا د پاره فان احصرتم پس کچره تاسو بند کړی شوي فمستيسر نو پس چکم آسان وی من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا او مخره رؤوسکم سرون خپل حتا يبلغ الهدي تر دې پوری چې ورسیږي قربانی محله خپل ځای ته فمن كان منكم پس هغه څوک چې وو پتا سو کې مریضن بیمار او به اذن یو په د باندې تکلیف من راسه د پسر ففدیه نفدیه دی ورکی من صيام د روزه او صدقه یا صدقه او نسک یا قربانی فاذا امنتم پس هر کله چې تاسو په امن کې شي فمن تمتع بالعمره پس هر کله فمن پس هغه څوک تمتع چې فائدہ واخلي بالعمره په عمره سره الى الحج تر حج پوری فمستيسر من الهدي نو پس چې آسان وي د قربانینا فمن لم يجد پس څوک چې نمومي د قرباني فصيام 3 ايام نروجي دي 3 ورځې په الحج په حج کې په حج په ورځو د حج کې وسبعه او ورجي دي اذا رجعتم کله چې کورونو ته واپس شي تاسو اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شي تلک دغه عشره لسرزه کامله پورا ذالک دا رعایت لمن د هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی اهل ددو حاضر المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې واتقوا الله یریګ د الله تبارک وتعالى نه وعلموا او په شی ان الله شدید العقاب چې الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کې دي دې کې اوسو خبرو باندې ځان پوي کې واتم الحج والعمره لله الله فرمایي چې دا حج او عمره لله دا د الله د رضا لپاره وکي ګوره یو ځکه یو د ولی قبر دی یا یو ولی دی او خلک ال تزي زیارت لا د دې لپاره خلک زی چې د دې ولی د قبر زیارت وکم او د الله تبارک وتعالى نه د دې په وسیله باندې سوال وکم سوال کول غوښتنه کول د الله تبارک وتعالى نه د یو نیک سړی لتل د اغي قبر لتل د دې لپاره چې د الله تبارک وتعالى په حضور باندې دا وسیله شي او زکریا علیه السلام پیغمبرو مریم بی بی سره به چرنګارنګ می ویولې دي نو دغه ځکه به وی هنالک دعا زکریا رب دغه مریم بی بی په خوا کې زکریا علیه السلام الله نه سوال وکړو چې الہ العالمین مال چې دینو اولاد راکړه نو د نیکانو خلکو په خوا کې سوال کول د انبیای کرامو طریقه ده خو په طریقه باندې سوال کول او د الله نه سوال کول نو څنګه چې دلته کې زیارتونه دي په اکثر زینو کې د هغه اصل مقصد ختم شوی دی خلک لړ شي د قبر زیارتو کې خپل ځان ورته وښکاري چې زمو یو ورځ په دې قبر کې پروت یم زما د پارم دا وخره روان دي صاحب د قبر ک نیک بندوي نو هغه الله تبارک وتعالى ته په دعا کې وسیله کې الہ العالمین د دې پاکو خلکو په برکت زما د فلاني کار کې بس دا د دعا طریقه ده او دا غینه پس چې دین سړی واپس راشي نو دغه سیستم زمون دا صرف د پوی لپاره تاسو ته یم دغه سیستم ختم شوی دی لړ بشي کاکا صاحب لا خزي سړی به کې ګډ وډ ګرځي بل یو زیارت ته چلړ شي د اختر په ورځو کې د خزو د سړو تمیز بني او پرده به کې ختم شي او ګډ وډ به خلک د یو بل سره ګرځي او بیا په منسوبه باندې دا توریان د یو ځای بل ځای راغلي او دی ګرځي او نازبانه حرکتونه چې دین هغه د زنانو سره په دې دربارونو کې په دې رش کې چې دین هغه کیږي
بیا چې دربار نه روزي نو میله لګېدلی څوک به ګوچی خرڅي او څوک به ګوتمه خرڅي او څوک به څه خرڅي بس یو بازار چې دغه هغه جوړ کړی وي چې کوم مقصد د پاره د اولیاء او دربار له خلک زی هغه مقصد فوت شوی دا سه د حج په ورځو کې چې کله د حج د ابتدا د اسلام نمخ کې حج بس دا به یو میله او خلک براله خانه کعبه نه به طواف وکړو چې به سيزونه واغستل او کور والا به تحفه مخفي یوړې بس خبره به ختم شو د حج کوم اصلي مقصد هغه د دې چې الله تبارک وتعالى د رضا لپاره حج شي او عمره اوس هم دا زمونږ استاد چې اکثر خلک زی نو عمرې لړ شي نو بس دغه ته کار ویلي تصویرانو ته کار ویلي سات په سات بس سټیټس اپلوډ کوي او فیسبوک لبور کوي ته خلکو ته خودنه د لپاره ته کته عبادت لته نو دا اوسم چې کوم عمره او حج نه دي الا ماشاء الله چې د چا په کې د نیت وي زه هم چې سړی حج او عمره کې په داسې انداز کې چې راشي چې خلک خبرې چې فلانه تلو چې زیو یا الته کې کوم اکټیویټیز دي دا د دومره خفیه وساتي چې بس دته پته یو الله ته پته یا بل ته کور د خلکو ته پته شي او هغه فلانه سړی چې نه دغه کې دي په عمره کې دي یا په حج کې دي یعنی ډیر حجونه او ډیر عمره داسې خلک کوي لکه دا ډاکټر چې حج لته نو مونږ ته نمبر راوستو نو د حج ورځو کې مونږ ته ویلو چې مریض راواله مونږ ته دا پته نه و چې د حج کې دي چې مونږ ته میسج وکړو مې مریض پیخو کیږي ناغوي چې راواله نو به ګورو د نه چې حج کې ما بیا چې کله د اختر د چټیانه تیر شوی نو وی چې زبر د ګل نه برز باندې کلینیک تر ازم بیا هم دا نه چې حج کې ما دا چې راغی نو موږ ته بیا کسانو وی چې حج کې دی سپورون راغلي دی او سنن په ډیوټي لراسي نو حج داسم پکاري چې بس چاته پته ونه لګي او انسان چې دین غلل شي نو د دین یو قسم میله جوړول او سیر او تفریح جوړول دا نه دی پکار ځکه الله فرمایي اتم الحج والعمره لله تاسو چې دین حج کې او عمره کې الله د رضا ده که چرته تاسو بند شوي یو سړی حج لاړو او د دشمن د وجنه فلاره کې سم مسله پیښه شو او د غیرت اون رسیدو نو د قرباني پیسې حرم شریف ته ولېږي یا د قرباني ولېږي او چې کله د پته ولګي چې قرباني د قرباني ته ته ورسېد نو بیا د ویختو وړول یا سر کټاکول دا چې دینه دا پکار دي که څوک سر کټاکول شي سید او کنه شي کټاکول سر نو بیا باغه ویخت لګ واړي کی نو سر خریل چې دینه دا بهتر دي د سړو د پاره خه د خزو د پاره ورونه تری ځان سره مور حج له بوتلې و بیغي وی چې د حج نه چې کله قربانیو کینو بیا بوله سر کټاکو نو مور کې نو لیدا نو سره ولا کټا کړی دی چې بل نه راغلی دی وته وی اله کوي دا کاکا کو ټول لا به پشان نه دی نو په خبره خندانه راځي چې دا کاکا ټول لا به پشان نه ښکاری نو دا د سړو د پاره دی ښه بعضي احکامات منځو د احکامات چې کوم د مذکر په صيغه راغلي دا د سړو د خزو دواړو د پاره دي بعضي احکامات د خزو د پاره جدا دي د سړو د پاره جدا دي نو الله فرمایي چې کله د قرباني زه ته ساروي ورسي نو بیا تاسو چې دینو سره کټا کوي که یا وختو وړوي یو سړی په سر باندې څه تکلیف ته یعنی سر کټاکول نشي یا وخت نشي وړول نه هغه سړی بس کی فدیه به ورکی د یو روزه یا به صدقه ورکی او یا بچ دینو یو قرباني چې دینو هغه به بلولېږي وړه قرباني وي هغه یو حصہ قرباني چې کوم یا د چيري قرباني د دې ولېږي دا خو د دې خبره شو چې یو سړی دی هغه حج او عمره به د الله رضا د پاره کوي عمره له حج لدی لانلو بیا به دي قرباني ولېږي په سوجه باندې دي ایثار شونه دی به قرباني ولېږي هغه قرباني به الته کې وشي او که وختي وړول شو خپه کني یا د روجونی سي یا د صدقه ورکی یا د بل قرباني ولېږي دا د وختو وړول په باره کې چې وخت نشي وړول یا سر نشي کټا کول بیا چې الله فرمایي فاذا امنتم کله چې دا خو چې کله دشمن د وجه تاسو نشويتلې چې کله حج لتلې شو فاذا امنتم په امن کې شو نه بیا بس کوي فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې فائدہ او چا تکړه په عمره سره تر د حج پوریات ساته د حج درې قسمونه دي حج د چې خلک زی کنه د حج درې قسمونه دي یو ته ویل کیږي حج افراد ځان له حج سړی لاړو تو احرام وتللو حج وکړو واپس راغی دته وی حج افراد ځان له حج د دې سره عمره نشته بس لاړو د حج غرض له لاړو یا د مخکې نه تر خو بس د خانه کعبه ته نور نږدې شوی د دغه په ټیم کې ور نږدې شو د حج د ایام چې کله شروع شو د 15 ورځې د عرفین یو ورځ مخکې نو دغه سلور 15 ورځې د تیرې کړ صرف حج وکړو احرام کولو کو واپس راغی نو په دې سړي باندې قرباني نفلی قرباني بهشته خو لازم بنه ده یو دا د حج افراد قسم دی بل دی حج تمتع او حج قیران حج تمتع لکیږي फायदा اغستره ته یو سړی لاړو حج لا او د چې دین الته کې احرام وتړلو او عمره وکړه د عمرې نه پس د سعی وکړه او اختیار وکړه او احرام لري عمره وکړو چې د حج ورځ شروع شو بیا احرام وتړو بیا چې دین حج شروع کو نو دې ته وی حج تمتع دا دویم قسم شو او حج قران دې ته ویل کیږي چې دا انسان عمره وکړه او د عمرې پسې حج شروع کو
یعنی احرام په مینس کې لر نه کو ساده کپڑے په مینس کې وانه چولې بس د قران د قرن د یو ځوالي نه دی یعنی د عمره سره د حج متصل شروع شو نو دې ته وی حج قران حج قران کې او په حج تمتع کې قرباني کول دا په انسان باندې لازم دي یعنی د دې لپاره چې د دوه عبادتونه دوه ښکارې په یو غشي باندې وکړل یعنی عمره وکړه او چې دینه په دغه وخت کې حج وکړو نو عمره او حج دواړه چې یو ځای وکي نو حج قران وته وي او چې عمره وکي او بیا احرام لري کې او بیا حج وکي نو دته حج تمتع وي په دې دوه قسم حجونو کې قرباني کول دا واجب دي لازم دي اوس کې یو سړي سره پیسې نه وي اوس خو چې کومه داخلي کیږي نو د قرباني 55000 روپے اډوانس کې جمع کوي حکومت سره دا کومه پیسې چې جمع کیږي مخکې خو به ټولې جمع کولې اوس 20% جمع کی بیا نور وروسته جمع کی د کیستونو پیسې جمع کوي نو دا دغه پیسو کې د قرباني پیسې هم جمع کیږي یو کس سره د قرباني پیسې نه وي نو درې روزي به الته ونیسي او چې کله کلی ته واپس راشي و روزي بدلته ونیسي پس د قرباني ادا شو په دې لاسو روزو باندې خجی پوه شو دې مسلو باندې دا حکم د چا لپاره دی چې الته نږدې نه یعنی چې د لری زینه سوګلار شي نو هغه بیا داسې په یو دغه باندې به حج قران او حج تمتع کوي چې د حرم شریف سره خوا کې هغه د لپاره دا حکم نه دا د لری نه چې کوم خلک راغلي هغه د لپاره دا حکم دی واتم الحج او پورا کې حج او العمره او عمره لله د الله رضا د لپاره فإن احصرتم پس کچری تاسو بند کړی شوي فمان پس هغه قرباني استيسر چې اسانه وي من الهدي د هدینا ولا تحلقوا او مخره تاسو رؤوسکم دغه کلکول وي مکلوي تاسو مکټ مخره تاسو رؤوسکم خپل سرونه حت یعنی ویختخه سرونه خو نه کټ کیږي دا کله کله داسې وی لکه خلک وی پرناله رو به دا پرناله خو په ځای ولاړی او په کې راو به یا خلک وی خړ لاغي نو خړ خو ملته کی سشي او په کې راشي یا خلک په گاډي کې رواني کني شاباسګړه رااله شاباسګړه نه راغلي دا خلک شاباسګړه تراله خجدا مجازن داسې استعماليږي ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره سرونه خپل حتا يبلغ الهدي تر دې چې ورسیږي قرباني محله خپل زیتا فمن پس هغه څوک کان منکم چې و د تاسو نه مریضن بیمار او به اذن یا په د باندې تکلیف او من راسه د پسر ففديه نفس فديه د من صيام دروجه او صدقه یا صدقه او نسک یا قرباني فاذا امنتم پس هر کله چې په امن کې شي تاسو یعنی د حج د لپاره ورسیږي فمن تمتع بالعمره پس چې فائدہ واغستا په عمره سره ال الحج تر حج پورې فمستيسر نو پس چې اسانوي من الهدي د قربانینا فمن پس هغه څوک لم یجد چې وینه مندله قرباني فصيام نروجي دي 3 ايام درې ورځې په الحج په ورځو د حج کې دا ایام تشریق دغه ورځې چې کوم دي د عرفه د ورځ د حج والو د پاره او بیا د لوی اختر ورځ او ورپسې د ورځې چې کوم دي او د وړو کې اختر ورځ دا 15 ورځې روزه نیول په شریعت کې منع دي د عرفه د ورځې روزه د دې د خلکو د پاره شته او د الته چې کوم خلک یې اغه د پاره نشته عام حالاتو کې د وړو کې اختر ورځ د لوی اختر ورځ او ورپسې د تکبیرات او د لوی اختر د نور کې مرزي چې دي درې نو په دې کې روزه نیول منع دي ښه که الته سوکوین او دغه ورځو کې بروجي نه نشي د دینه مخکې د درې روزي ونیسي فصيام ثلاثه یا رستو دی ونیسي فصيام 3 ايام نروجي دي درې ورځې په الحج په حج کې و7 او وروجي دي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ الله فرمای تلک 10 کامله دا پوره لسوي ک تلک 10 ویلی لسوي خو الله سره تاکید د دې لپاره ذکر کو چې درې هغه جدا نه دي هغه درې جدا او دا وجودا نه دي چې کني بس ولته ودلته دي درې دا ټول لس روزي دا برابرول ذالک دا حکم دا رعایت د قرباني چې وسرنی نو دا څه چل وکي دا رعایت د چا د پاره دي لمن د هغه چا د پاره لم يكن اهله چې نوی اهل ددو کور ددو حاضر المسجد الحرام فخوا د مسجد حرام کې واتقوا الله ويرجى الله تبارك وتعالى واعلموا افوها شيء ان الله شديد العقاب چې الله تبارك وتعالى سخت عذاب ورکون کوي